ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 4 اف امیسود 2016 ها څلورم نمبر د زموږ تاسو سره بیا فایل مینو دا او فایل مینو کوم تاسو ولولو پرنٹ کمانډ باندې کار کوو سره ها پرنٹ کمانډ سره پر کې استفاده کیږي د پترم تاسو مطلب څه کو خپل ډاکومنٹ کنټینټ چاپو پرنٹ اوټ کوي سره او د پرنٹ په لکه شارټکټ شي د کنټرول پی راځه مرکه کوم کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان دا لکه کوم ځنه شو کوم داسې پر ځان په نشم کړو چې پرنٹ سره دا مثلا موضوعات شل مسله لاندې دا نوښت شولا انټر کا A4 پریس کړه ورپسې صحیح شو دا ملکه څه مطلب سنټر ته راوړ او دې ته هډینګ ون ورکړه سره سنټر ته لاړ شه اوس غواړم دا لکه څه کم کاغذ پر مخ باندې چاپ کما سره دا خو سمات مطلب سافټ کړي زه غواړم چې هارد جوړ کما یعنی مطلب کاغذ مخ باندې څنګه شي چاپ شي نو زه بلکه څه کوم کنټرول پی ما سره بلکه ډایرکټ څنګه شي پرنٹ براشي سره یا دا څه چلګه ګوره فایل ته لاړ شه چې ما کلیک وکړه پرنٹ باندې کلیک وکړه ها راځو لکه پرنٹ ته راغلو وسوي لکه نو چې څوک بیگانه لکه کوړې نه وباسي ګوره همیشه یاد کې ساتي پخپل کله چې مطلب یو راغی یو پخپل هم دا فایل لیکه یو چې مثلا کنو پخپل هم دا اوریجنل فایل لیکه الکه ته چې څوک ماته 15 کا بیگانه دی وباسه صحیح شو او کته ته شکل چې لکه 15 اشاریه دومره سوي لکه نو اشاره نه اخلي یې مې کټه ټول چې منفي بیا مو چرن د نمبر مست بي پوزټیو مثبت عدد به وي سره او زه بل کسو کومه ته لس کا بیگانه دی وباسه څومره لس کا بیگانه کسو کا دی فایل نه ماته وباسه سره خاوس لکه دې یو خبردار چې موږ تاسو به دا ځل په قرباني چیرې دي اخرنۍ حد څومره ده لکه دې ټیپ کوم چې یو لکه څو لکه نو 2900 پته بیگانه ته یو فایل نه وسی څومره 2900 پته لکه څه کوم ټایپ کوم ورته 2900 پته ته مطلب څه کول شي دومره فایلونه یو نه کاپی اخیستل شي صحیح شو او کدا مطلب ته تش پته بیا هم کار نه کی در سره ځکه حد نه وخت صحیح شو خزاله کسو کوم ته چې راګه دمر ووسه دې درم کول شي ګوره کلیک کړه باندې کته زیه پورته ځه اپ ډاون یا مطلب خپل شر څه کوم ټایپ کوم ټایپ کوله کته نه دني تی وباسه ها ډیفالت لکه یو ځنه مطلب کار دی سره ها ډایرکټ کله کسه کا پرنٹ کې کلیک کړه باندې دله برکت تاسو کې وي ته چیرې دا فایل دی ځل ثبت کا کوم فارمټ کله کا پی ډی اف فارمټ کې نوم ورته کله کسه نام سره پر ایگزامپل اسد په نام سره به څه دا صف میکر سره ها اوس ګوره ما څنګه شو ډایرکټ د پرنټر را مارغله خاطر سره بلکې څنګه پرنټر بل سره انسټال وی ښه ریډي به وي پیپر به پکی وي کالر ار سره سیټ وی ښه ډایرکټ پس څنګه شي د سره چاپ وشي ها نیکست راځه مله کوم د شلو کا پرنټ لاړ ها اوس هغه کومه ته چې مطلب څو کله کا پرنټر سیټ کا ورته دا ګډه مې خبره ده اوس هغه څه کوم متن چره یو پرنټر مطلب زما وړم چې د دې پرنټر باندې څه کومه چاپ کوم هر کله تاسو مطلب پرنټر انسټال کړئ چې د لیست کې د سره راځي ښه سیدا تاسو دې مطلب څه کولای شئ پرنټر انتخابول شئ چې په کوم پرنټر تاسو غواړئ څه کوي دا فایل چاپ کوي تم چې لکه دا سې پی ډی اف والا سیدا اوس مله چې کنه دا ریډي دی په نو سره مطلب کنیکټ نه دی ښه دا آیډیال دی مطلب ها پراپرټي باندې کلیک کړئ ګوره پرنټر پراپرټیز ګوره تاسو سره کوم دي چې پراپرټیز درګه سو لکه نو لیاوټ کوم قسم غواړئ لینډسکیپ غواړئ یا پورټریټ غواړئ او مودي غواړئ یا افقي شکل باندې تم چې دې شکل باندې ورسي پورټریټ شکل باندې سره اډوانس سره کلاس پر پسې د نور پراپرټي ما سره ها دغه کاغذ چې کوم د کوم سایز باندې وړم چې A4 سایز باندې سره دا د کوم تاسو کوم کاغذ لري صفګې ته چلی کی A4 کاغذ سره ها څو کا بیان لکه غوړې دلته څه کوته مشخص کړل دومره کاپی غانه وړم الته مرته مشخص کړل سره دا لکه څو کوم کلوز کوم ها دام کلوز کا صحیح شو خلک دا پرنټر ما سره مطلب څنګه شو سیټ شو راځه کا سیټینګ تراشه دغه ګډې مې خبرې دي ها الکه سوي چې څو کله کا پرنٹ آل پیجز څو څه پیدا کړل ما دو صفحه زه کار کوم دلته جاتو مخه کنټرول A صحیح شو کنټرول C کنټرول B لکه زیات شي ښه صحیح شو الکه اوس ما سره څنګه شوې صفحه زیات شولې خلاص مله چیرته فایل تر زما او پرنٹ باندې کلیک کوم سره اوس لکه څو صفحه ما سره یو ل صفحه شولې تاسو وایي چې مطلب څو کله آل پیجز پرنٹ آل پیج ټول صفحه مره سکه چاپ کا څومره چې صفحه ما سره مطلب په ډاکومنٹ کې وی سکه ټول سکه ماته چاپ کا او کوه انداس نیول کسو کا پرنٹ سلیکشن ګوري بعض اوقات داسې کیږي ښه درته چې مطلب دغه ځای چې کوم د ذات مهم دی دا مې لکه څه انتخاب کړ ښه دا مې بورډ کله کا سرنګ مې مرته ورکړ چې تاسو څنګه شيخه مشخص شيخه دا سم لکه څه چاله مرته ورکړ اوس غواړم لکه دا انتخاب شوی دی څه کوم چاپ کوم دا مې انتخاب کله کا نظم چې تلکا فایل پرنٹ باندې کلیک کوم ښه الکه سمې پکار دي ماته څه چاپ کا پرنٹ سلیکشن څنګه شو فعال شو ماسره صحیح شو کلام چې تاسو وتل چې مطلب یو انتخاب شوی ځای څه کې چاپ کې نه بکاره خلل قانون پرنٹ سلیکشن نه بکاره خلل خبره لکه سوي چې پرنٹ کرنٹ پیج ګور دي څه مطلب دی لکه اوس کومه صفحه کولم یو لسم نمبر صفحه کولم لکه پاس زما کلیک کړئ باندې اوس ماته لکه سوي چې لسم نمبر صفحه کولم الګه چې کوم ځای کې زما د کرسر یې څه ماته چاپ کا موجوده صفحه نو سبا کل کا فایل ته بلار شي پرنٹ باندې کلیک وکړه کا خادل درس ورپسې سوي
چې پرینټ کرنٹ پیج کلیک کړئ باندې تاسو بل کومه صفحه چاپوي لسم نمبر صفحه ځکه ته په دې کرنٹ صفحه کې دی کې ولاړې صحیح شو خاله کوي چې نه کسٹم پرینټ مو پکار دی ګور دا ډېر مهم کار کوي ها اوس ګوري ورته اوس ما سره څو صفحې لکنو 12 صفحې دي الګ دا لګ نورم زیاته وخه کنټرول A کنټرول C کنټرول V چې لکه څنګه شي زیات شي ها صحیح شو الګ ما سره څنګه شو اوس نوښته زیاته شول یا صفحې زیاته شولې راځم چیرته پرینټ راځم ها دغه لکه څنګه انتخاب مرتم چیرې سو کومه ده پرینټ کسٹم پیج کلیک کړئ باندې لکه څو صفحې ما سره دی وسلو 22 صفحې لکه دغه څه ټایپ کوم مرتم چیرې اوله صفحه کاما دریمه صفحه کاما شپږم نمبر صفحه کاما نوي صفحه یا نه نوي صفحه کلام تاسو ته چې مطلب مشخص صفحې څخه چاپ کړئ چې نه بکاره خړې کسٹم پرینټ نه بکاره خړې صحیح شو په څه به جدا کوي کاما باندې صحیح شو کاما باندې څه کوم مطلب بل نه جدا کوي یا لکه دا څه غواړي چې وایي چې مطلب دا څه چلو کوي دی یو نه تر یو من پیسو پورې لکانو یو سلو شلو پورې دی یو نه تر یو سلو شلو پورې چاپ کړئ صحیح شو لکه رینج دی چې ما سره کانو یو ساحه دی یو رینج ده نو تاسو کله ورته مشخص کوي یو په کاما باندې جدا کوي یا ورته منفي ورکوي صحیح شو خلک تاسو وایم د شلو کده مکمل صفحه چاپ کړه زدا څه مطلب نه غواړم صحیح شو راځو لکه دلته بل لکه سوي چې ډاکومېنټ انفو ګوره د کیسو نور زو مخیخه صحیح شو انفو لکه څه مطلب شي انفارمیشن لکه موږ تاسو مطلب پرون چولوسته دلته انفو باندې څه کوم مطلب تاسو سټپ بای سټپ کار کړی وخه اوس لکه غواړي چې مطلب دا شین چاپ کې د ډاکومېنټ انفارمیشن مطلب چاپ کې ګوره سوي لکه ماته چې لکه زما سب کار ډاکومېنټ انفو په کار ګوره سوي لکه نو لیست اف پراپرټي سچ اس فایل نیم پلان کې دا لکه چاپول غواړي کلیک کړئ باندې اوس ګوره ماته څنګه شولته دې کلمه راغله کنه څه دا ماته څه کې چاپیږي ښا دا غیر فعال کله ورته راځه لکه نور سره په کار دی ګوره کلیک کړئ باندې سوي لکه نو چې لیست اف مارک اپس دا موږ تاسو ورسوي ښا فار ایگزامپل یو سمه لکه ګل توکل یو کمنټ مې لکه انسرټ کړ ګوره کلیک کړئ باندې نو اوس ما سره کچې دا مارک اپونه دي چې ما سره مارک اپ نه خاله ما سره سیدا اله کوي چې مطلب څه کومه دا کمنټونه چاپ کا ډبل کا څنګه چل کې فایل پرینټ باندې کلیک وکړئ بل کا څه انتخاب کوړل او تم چر لیست اف مارک اپ کلیک کړئ باندې اوس ما سره بس چاپی کې دا و چاپی کې را سره صحیح شو لیست اف مارک اپ چاپی کې ها دا سره کا څه په کار شو نور می څه په کار دي کنه سټایلونه په کار شو دا ورسوي لکه چې سټایل چې تیری کې ګوره ما سره کوم دي سره دلته هم تر زما سټایل تلرم کنه رقم سټایلونه پکې دا چا پول غوړې نو سکل دا پرین باندې کلیک وکړه ها سمه لکه په کار دي هغه می په کار سټایل دا انتخاب کوړه صحیح شو ها دا سره کوي چې نه بل سمه په کار دي ګوره اټو ټیکسټ انټری مې لکه په کار دا ورسوي خاص دي څه خبرې دي ښه ګوره سره کنو لیست آیټم ویو فار اټو ټیکسټ ګیلری سره یا لکه دا سوي شي زما څه په کار دي کی اسایمنټ مې په کار ده ګوره اوس دلته ګوري مې مسله ده الکان د سیو لپاره شارټکټ شي کنټرول اس بعض اوقات وای چې مطلب څه کوم زغ خپل یو شارټکټ جوړوم یی د څه لکی کی اسایمنټ ښه ورسته وای چې مطلب څنګه موږ تاسو یو شارټکټ جوړ کو په خپل چې دا نو دې نه غاسه کول شي ته چاپول شي ښه کله ګوري ماته سوي ده کنو اتراشه سو کما تلکا کی اسایمنټ مله څه کا چاپ کړم سمرا ها نیکست روز بل لکه سوي چې پرینټ مارک اپ اوس ګورل ته ماته کوم دي دا کمنټ لما ختم شو او کوای چې نه چاپ دي شي سو کدی باندې کلیک وکړ ګوره ډایرکټ چې ماته دا راځي ښه د مارک اپ ایریا ورسته وایو ښه ها نو مرکه چاپ شي ختم کا بل لکه سوي چې پرینټ اونلی اوت پیج تاک او جفت خبر راغله کلیک کړئ باندې تاکي غوړم یا جفت غوړم ایون اوت تاک او جفت سره دا ختم کړئ تاسو مطلب څه کوته چیرې آل پیج ماته انتخاب کړئ کلیک کړئ باندې اوس ماته سره راځي ته آل پیج سره راځي خلاص نور لکه سوي ته ماته چیرې پرینټ ون سایډ الکه باز وخت څه کی وای چې مطلب څه کماته یو طرف باندې چاپ ګوره پر ایگزامپل تم چیرې څه کماته یو طرف باندې چاپ کا دا انتخاب کو چیرې کنو پرینټ ون سایډ یو طرف باندې چاپ ورغړ او کوي چې نه مینوالي پرینټ ان بوث سایډ په دوه طرفونو څخه چماته چاپ کا هم ته چیرې یو طرف صحیح دی بل لکه سوي کلیکټ خبره ګوره ته مطلب څه کوم تم چیرې لس کاپی غانې ته وباسه سمرا لس کاپی غانې لکه دا څنګه ماته کلیکټ کا یا مطلب ته وړي چې ان کلیکټ کې کله چې مطلب ان کلیکټ دا څه کارو کله یو اوریجنل صفه چاپ کې بیا په لس کاپی غانې وخړي بیا بلکه دویم تراشي او کوي چې نه اول اوریجنل په چاپ کا بیا چې تراش ورپسې کاپی غانې ته وباسه نو کلیکټ ان کلیکټ دی لپاره فرق بل لکه چې پورټریټ اورینټیشن دی اوس ګوره ما سره مطلب ورکه کوم قسم چاپیږي مطلب ولاړه باندې چاپیږي او کوي نه دا ستلو کا دا مله څه کله لینډسکیپ ته وړو کلیک اوس ګوره افقي شکل ته لاړه سره او مودي غوړي یا افقي غوړي دا مطلب مختلف قسم حالتونه لري سره خاصماله کدا قسم کار لینډسکیپ اوس یا پورټریټ صحیح ده دا قسم سمره خبر لکه سوې لیټر اوس ګورم دغه ورکه مطلب څه کې سایز غوړ شي بدل کې کلیک کړئ باندې قسمه په کار ته چیرې A4 انتخاب کړئ چې لکه A4 کلیک کړئ باندې اوس ماته څنګه شو A4 ورکه راغله چې دا ها بل لکه تاسو په کار شوي چې مطلب دا قسم د دې شکل می په کار ده یا لکه دا قسم غوړي دا رقم چې ما سره د کاغذونو سټینډرډ نه دي ښه اوس ګوري تقریبا 240 په ورکه شوړي څنګه ځکه چې
ورکه کم شول او لیکل زیات دي یا لکه داسې غواړي 5 غواړي دا اوس ګوره ورکه څنګه شو ما سره په دې شکل باندې ډسپلی کیږي خلاص مطلب تاسو په کار نه شول وته چې لکه سمې په کار دي راځه ورپسې نور داسې کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا رقم چې ما سره دي کاغذونو سټایلونه دي خا یا ورکو سایزونه دي خو موږ تاسو لکه څنګه انتخاب ورته A4 ورکه کلیک کړئ باندې خبره لکه سوي مارجن خبره راغله ګوره کله تاسو مطلب نوښته کوي تاسو لکه څه لري ته مارجن لري ګوره څه قسم د لکه دا ګوره څلور خواوې لکه دا کوښنی کوم خاطر څنګه شي ډسپلی شي ګوره ولته اوس ما سره مطلب ورکه شته کنه خي طرف هم لري چپ طرف هم لري پاس هم دی مطلب لاندې هم دی سره لکه دی ورکه څلور خواوې حاشیه چې موږ تاسو ورته پښتو کې وایي سره د لپاره که تاسو کوي ته مطلب ورته دې ته وایي چې مارجن مله څه سیټ کړئ ګوره پرنٹ ته بلټ شو ها الکه سمې بکاري مارجن می بکاري ګوره څه لکانو د ټاپ طرف نم یو درجه د لکه لیفټ هم یو ده باټم هم یو ده یو رائټ هم یو ده او کوی داس نیو کلیک کړئ نو ګوره څنګه شول چې مسره بيخي د لیکل څنګه شول سند یو مطلب جې طرف لاړ سره ګوره دا اوس ما چې مطلب مارجن شو خاطر سره که اساس په کار نشه مودریټ په شکل باندې وړم ګوره دا رقم حالتونه دي ما سره سره خو موږ تاسو لکانو چې انتخاب ورته نارمل ښه دا څه مطلب وړي وایټ کلیک کړئ نو ګوره دې درته مطلب فاصله کم شوله پاس زیاده شول ته مطلب پاس کم ده ها دا څه مطلب نه غواړي میریټ په شکل باندې غواړي اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې رسیدا یا وایي چې مطلب داس نه افیس 2003 په شکل باندې ډیفالت خاصه انتخاب ملته ورته نارمل سي دي سره بل لکه سوي چې 1 پیج پر شیټ ګوري داس د کول پکار دی ښا ګوره تم داس چلو کا دوه ورکه څه کله کا ځای په ځای کا چی باندې لکه سکیل 2 یو 4 ورکه باندې ګوره د ما څخه قبل چیرې سکیل 2 یو A4 ورکه باندې سو کا دوه ورکه ځای په ځای کا یا لکه اساس پکاري سلور دی پکار دی لکه بعض اوقات مطلب ورکه کمی دی او لیکل زیات نه سو کا هغه ته اډجست کوا دي ځنه ښا الکه سمې پکار دی شپږ ورکه مې پکار چی باندې لکه سکیل 2 چی باندې یو 4 ورکه باندې سمرا خلاص ولکه چیرته پیسټ اپ ته مخه د پیسټ اپ موږ تاسو مطلب دې ځن په یو سره دا ګوري چې ما سره کنه پرنٹ پریویو حالت ته چې ما سره پرنٹ پریویو یعنی مطلب مخه د چاپ نه کتل لکه څه قسم ګوره دلته مطلب ما نه وشته کړی ښا وته چې لکه دا بس قسم چاپیږي سره نو زه به څه کوم لکه پرنٹ باندې کلیک وکم اوس ګورته ما سره چې ډایرکټ دا قسم ډسپلی کیږي دا به داسې چاپیږي در سره سره ښا الکه ته اوس غوړه مطلب شاته مخ کلار چې ګوره څه کې دې باندې کلیک وکړه اوس ګوره ټوټل ما سره څه سفید کړ یو سره تل سفید دا x of y شکل لري ښا x of y الکانه دلته ما سره کوم ټوټل ښکار کړل ته ما سره کرنٹ پیج ښکار کیږي زه اوس کومه صفحه کله کولم یو سره دوا وته بل کس وکا درشم نمبر صفحه دلارشه انټر کړه څنګه چې ما سره ډایرکټ چیرته لاړو درشم نمبر صفحه دلارشه دا د دې مطلب مخکم تل شي فارورډ او بیکورډ هم تل شي څه خبره پکې نشه سره یا دې مطلب له وکه دا څه مطلب وړه کته پورته ځه تل ډسپلی کېم خاصه دا وایي چې پیج دومره سره او دا چې کوم ما سره مطلب زوم سلایډر ده ښا دا سره په لکه سپری کی تر څه کې د لیکل رنیشتي کې سره لپاره چې مطلب تاغه سيو ګوري چې را څه قسم ده صحیح می لیکل یا نه ګوره رنیشتي کا دومره غټ چاپیږي نه خدا چې ما سره مطلب صرف دلیدل لپاره ده ښا دا به څه کله کوشنی بکوخه دا څه مطلب وسی بل چې کانو کلیک کړه باندې زوم ټو پیج کلیک کړه اوس ګوره ما سره خپل دی لته راځي ښا دا ملک څه غټ کړ دی پوره څه شو تم چې راسو کا زوم ټو پیج کلیک کړه څنګه چې ما سره اته طریق په سره کوم دی نارمل حالت ته و سره کړو چیرته پیسټ اپ ترازو دا ګوري پیسټ اپ سره په اسفره کې موږ تاسو مدلست کو دا صفه چاپ ته مده کو څه چې کلیک کړه باندې اوس ګوره ډایرکټ څنګه شما سره پیسټ اپ راغی تاسو پیسټ اپ دې نمبر اوسه ګوره بیگ زمالکا د ډبل کلیک کوم نو څنګه شما سره ډایرکټ پیسټ اپ راغی خلاص پیسټ اپ کې ګوره څه خبر ده ما سره پیسټ اپ مين صفه پرنٹ آمده کول ګوره مارجن ما خبره پکې ده ګوره دا پریویو تاسو ګوري الکه ټاپ سمرو سیدم روسي ګوره لیکل مطلب لاندې کا لیفټ لکه سمرو سیدم روسي سره باټم لکه سمرو سیدم روسي او رائټ لکه سمرو سیدم روسي سره خادي کله دوه شنه ویډیو ته لکی ګټر او بل ما کوم دی ګټر پوزیشن دی ګټر مين کوم ځای تاسو کو مطلب برینګ ورته ورکو یا مطلب هغه ځای ګندو یا مطلب اسټاپلر کو سره الکه څه قسم په کار ګورل ته اوس ما څه کې ډسپلی کې لکه سمره غواړي ورته دومره غواړم چې دا د دې مطلب څه کول شي ورته انتخابول شي خان دا ګټر د پاره سفر کې کوم چې مطلب تاسو کو ګندو یا ورته بس ریخ ورته ورکو سره ها ګټر لکه کوم ځای کې اوس ما سره لکانو لیفټ دی لکه مطلب چپ طرف اړول شو ټاپ لکه وسی دا قسم سره پاس مطلب اړو سپرینګي کتاب چې سره یا لکه رائټ طرف مطلب وسی پښتو مثلا څه کو دې طرف نوم د سفر کو سره خو ته ملکه لیفټ می پکار دی سم مطلب کې نشته لکه د ګټر پوزیشن هم لګ سکا کم کا ورته اورینټیشن کې ګوره ما خبره پکې ده مطلب افقي غوړی یا عمودي غوړی صحیح شو خالق بل لکه سوي پیجز ملټیپل پیجز ګوره سره کنه نارمل حالت ما سره تم چیرې میرر ګوره دا اوس ما چې مطلب کتاب شکل باندې راغی میرر چې لکه آینه په شکل باندې سره راځي ښا دا سره کسه په کارون شو 2 پیج پر شیټ دا څه مطلب غوړی چې 200 پیسې کماته یو څه په ځای په ځای 2 پیج پر شیټ مې ویلو کنه لکه مخکې مور باندې کار وکړ ها الکه چې بوک فیلډ کلیک کړئ باندې مطلب کتاب په شکل باندې سره راځي یا دا سره کوي ولکه څه وکړه ریورس بیک فیلډ کلیک کړئ باندې سرچ په مطلب وسی اوس ولکه ماته چې مطلب 2 پیج پر شیټ بوکلیټ سم لګاو تم جره ټول
آل پیج غواړي مطلب دومره وسی ګوره اته د مطلب غواړي 14 غواړي سره لکه بعض اوقات تاسو د څه کول شي انتخابول شي خاص دومره صفحه څخه ماته ځای په ځای کله کارتون چې موږ جوړو ښه دلته بل کس انتخاب ورته نارمل ښه کلیک کړئ باندې اوس ماته شي نارمل حالت دی ښه راځو لکه بل څه وایي اپلای ټو د اوس ګوره ماته مراد درې اپشن دوه اپشن دي خال څه ویل کنه هول ډاکومنت په ټول ډاکومنت اپلای کړه دغه تغرات کوم چې ما مطلب څه کړل پاس درته ویل چې لکه دومره ټاپ وی دومره لیفټ وی دومره رائټ وی سره هول ډاکومنت باندې څه اپلای کړه بعض اوقات تاسو کې لکه وای چې نه دا چې چلو کله اوس ما تر څو سپیډ لکه تقریبا یو څه تل سپیډ تاسو چل د ودرېګه مخه دا لکه څه کماته پورټریټ حالت ته وړه لینډسکیپ یا پورټریټ وړه کلیک کړئ بدل لکه په سیټ اپ تر سم لکه سمې پکار دي لینډسکیپ می پکار دي خو څو کله چې کوم ځکه زما کرسر د دینه پلان دی باندې څه اپلای کړ سب انتخاب کوم ورته دیس پوینټ فارورډ کلیک کړئ باندې اوکې کا نو څنګه چل شو ما سره پاس ګوره امید دي لاندې چې ما سره وفقې دي ځکه زما کرسر نه لاندې څنګه شو لکانو ور باندې اپلای شو سره نو کلام تاسو هوتل چې مطلب د کرسر نه لاندې باندې څه اپلای کړئ انتخاب کوته دیس پوینټ فارورډ په لکه سیکشن پکې دا ورسته وایو ښه چې د سیکشن کې څه خبرې دي ښه سیکشن دلته روان دی ګوره بیک زور پسې پیج لیاوټ ته راځو چې دلته ګوره ما سره لکانو بریک سره ښه پیج سیکشن ګوره سیکشن بریک ورسته وایو ښه خلاص لکه بیا پرنټ راځم لکه پیسټ باندې کلیک کوم صحیح شو ښه دا مو شو بل کوي چې مطلب ته غوړ څه دغه تغیرات تل پر باندې اپلیکیشن سو کله کا سټیټس ډیفالت باندې کلیک کوو ګوره څه لکه ډو یو وانټ ټو چینج د ډیفالت سیټینګ فار دیس سیټ اپ تل پر لکه غوړ تل نه نو ختم کړه غوړم پیپر کې ګوره ما خبرې چې کوم څه تاسو په کار شو انتخاب کله قدمه په کار شو ګوره د پریویو کې ته کتل شي ښه الکه سمې په کار ته دا قسم وسه سټیټمنټ په لکه په کار دی ایگزیکټیو په لکه په کار دی دا رقم چې ما سره کوم دي سټایل نه دی ښه کسٹم سایز سره راشه ها اوس لکه خپل جوړوي خدا ګوره مطلب صحیح نه دی ښه امکان لري ته مطلب تا ورکه جوړ کړی ته پته نه لګي دا اوس مطلب دا قسم سایز ته جوړ کی او ورکه پیدا نشي سیدا د دې څه لیکي کسٹم خاطر خپل خوښ جوړوي ګوره ورکه مې دومره جوړ کړل ویټم ډسپلی کوي هایټم ډسپلی کوي ټول اور ځوړه باندې څه ډسپلی کوي هم تاسو د څه خبر ورته A4 انتخاب بس دا صحیح ده ښه بل کڅوي چې پیپر سورس اوس ګوره مطلب تاسو وایي چې څوګل کا ډیفالت ټری تاسو سره کومه مخکې میرو چې د کاغذ هوتل زیات څه لیکي ټری ورته وایي سره اوس ماته لکه چې فرست پیج د کوم ځای نه راکش کی ډیفالت او ادر پیج د کوم ځای نه راکش کی لکه مثلا بعض داسې پرینټرونه چې هغه دوه ځای لري ښه تاسو کولای شئ مطلب په دوه ځایونو کې څه کې کاغذونه پکې کېږي نو تاسو چې لکه اول صفحه کوم ځای نه راکش کړئ دویم کوم ځای خو ډیفالت صحیح ده ښه خدا اپشن ورسته وایو ښه د ډیر اپشن ما سره کوم مطلب شریخه چیرته ویل کنه دلته روان دي ښه اپشن کې شته متاثر سره ښه راځو لکه اما خبرې پکې درکه چې کوم ځای کې مطلب غواړي دیس فاین فارورډ او هول ډاکومنت ټول ډاکومنت باندې غواړي سره لیاوټ لکه لاشه اوس لکه ماته چې مطلب ته غواړي چې یو نوې سیکشن چلان کې الکه شي باندې شروع شي چې نیو پیج غواړي کنټینیو غواړي یا ایریا اوبن سره سیکشن ورسته وایي چې لکه سیکشن کې څه خبرې دي ښه کنټینیو څه مطلب جاری دي مطلب ولري یا وایي چې مطلب دا قسم اوسه نیو کرن ته مطلب لاړ شي نوې څه پکې کرا شي تاک جفت کې مطلب غواړي 8A1 مطلب څه ورته مشخص کړو پهل څه کله نوې یا مطلب کنټینیو سي ده ښه بل کڅوي چې سیکشن ډایرکشن لکه کوم قسم اوسي لیفټ ټو رائټ یا رائټ ټو لیفټ ته تاسو وایو ښه ګوره مطلب پښتو کوم طرف نه شروع کوو خي طرف نه چپ طرف ته انګلیسي کوم طرف نه چپ طرف نه خي طرف ته سیدا دم تل ته وایو ښه ګوره ته ما سره شته ښه ډایرکشن مطلب لیفټ ټو رائټ یا رائټ ټو لیفټ ښه د ورسته وایي چې د کوم مطلب څه خبرې دي ښه نو دې ځنم کول شي مطلب دا څه ورته مشخص کې چیرې دا څه قسم وسه کلیک کړئ باندې ها لیاوټ تر زما لکه دغه څه کوم تم چیرې لیفټ ټو رائټ یا رائټ ټو لیفټ سیدا ها بل لکه څه چې هیډر ان فوټر دا لکه ورسته وایي چې د کوم مطلب څه خبرې دي ښه هیډر ان فوټر سرلیک او لمنلیک چې ورته پښتو کې وایي سیدا لکه څه قسم ګوره زلکه څه کومه کنټرول هوم پریس کوم څه چې ما اولنې صفحه دی چیرته لکه نو کنټرول هوم تل پریس پرې کې چې تا اولنې صفحه دی ښه او کنټرول ان څه کار کله کنه تاسو اولنې اخرنې صفحه دی ښه پاس زما دا لکه ډبل کلیک کوم اوس ګوره ما چې کنه هیډر دی ښه چې دا لکه دا ما سره هیډر دی موږ تاسو ورسره وایو او دا ما سره مطلب فوټر دی سره ګور دې اپشن نو څه مطلب دی ښه ما ته لکه دا څه وایي چې ډیفرنٹ اور ان ایون آیا په تاک اوبجیکټ صفحه کې مختلف قسم هیډرونه څه پکار دي او کوي نه فرست پیج اولنې صفحه څنګه وي مختلفه وي باقي پرې ده صحیح شو او وای چې لکه نو دا د هیډر او فوټر مطلب سایز څومره پکار دی فرام ایج د جین مطلب څومره لري لکه فوټر څومره لري هیډر څومره دی باندې کلیک کوم ګوره څنګه چل شو ما سره مطلب لګ نه دي شو ښه دا ورسوي لکه څنګه مطلب دې سایز کمیږي څنګه زیاتیږي ښه کلیک کړئ باندې لکه نور لکه سوي چې پیج ورټیکل الایمنت اوس ګوره تم چیرې سنټر تر راوړه کلیک کړئ اوس ګوره دې څه مطلب ده ښه کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې وته ډو ناٹ سیو کنټرول ان وهمه ښه الکه اوس نو وشته مکلو مثلا ایکوال ار ان ډي انټر مې کړل اوس ګوره ما سره نوښم دا سیدا دا انتخابو مخه ټول می انتخاب کړ راځم چیرې لکانو ته ډبل کلیک کوم پیج سیټ اپ تر راځم سو کومه تر لکانو سنټر تر راوړه کلیک کړ څنګه چل اوس ما سره نوښتا سنټر تر راغله مرکز څه مطلب راغله خدا څه مطلب نه وای چیرې سو کله کار
جسټیفاید کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره په دې شکل راځي 3 پاراګراف په ډسپلی کې درته او کوئی داس نه ویل کړه څه قسم غواړم باټم لاندې راشي کلیک کړئ باندې او تاسو همیشه لکه څه خبر ورته دلته بس ټاپ صحیح دی ښه مطلب سر نه به شروع کیږي سر پس لاندې برازي سره ښه نور لکه سوې دلته مطلب غواړي دا تغیرات کوم ځای کې اپلای کی ګوره سلیکټډ ټیکسټ لپاره د پکار شو یا مطلب چې هول ډاکومنټ لپاره مې پکار دی صحیح شو الکه بل چې ما سره لاین نمبر خبر راغله دا ورسره وایي خاص دي کې مطلب څه خبرې دي ښه کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره کوم مطلب لاین نمبر راځي ښه لګ بولول شي مطلب تاسو کو لګ ځان پی پوي ښه کنټرول ا کنټرول سی کنټرول وی سره نو شمه لکه څه کلاس زیاته کړله اوس لکه غواړم څه کم دي ته مطلب لاین نمبر نو ورکم ګوره چې مطلب څنګه شي هر لاین ته یو نمبر راشي نو څو کله ډبل کلیک دلته وکا او بیا چیرلا شر پسې لیاوټ تلل شم بیا څو کله کا لاین نمبر مې لګا پکار دا به سٹارټ کما خادي به باندې کوم څه خبرې کوو خاص مطلب څنګه دی مسره اوکې کله کا دا مو کې کوس ګوره مسره څنګه شو نمبر نه لګنه 1 2 3 4 5 اوس ګوره هر څه پسې لري یو نمبر لري هر لاین څه لري یو نمبر لري سره نو دا دې مطلب څه کول شي دا کې تغیرات روشي تم چیرې سٹارټ څونه لکه شروع شي درې نه شروع کا کلیک کړئ باندې اوس دا مو کې کو دا مو کې کو نو څنګه شو مسره کنو درې سره درې سلور 15 سور پسې مخه سره یا پر ایگزامپل دا څه چلو کا ګوره کلیک کړئ باندې لکه سمې پکار دی الکه ټیکس نه څومره لري فرام ټیکس دومره لکه اوکې کله کا دا به اوکې یوزل دا به مو کې اوس ګوره څنګه شو ما سره ټیکس نه مطلب لري شول بيخي فاصله لري شول ورک شول بيخي سره ځکه موږ تاسو مطلب څکل فاصله زیاته ورکړه خدا بس انتخاب کوړه اټو به انتخاب کوه څه شي اټو به انتخاب کوړه وته نو شکل کچې اټو خان انټر کا دا مو کې کا وسنګ شو مسره ډایرکټ راغله خان خلک دا سوچ چې مطلب نور څه پکار دي ګوره کون به لکه څو څو زیاتیږي لکه ګوره دیو عادت او بل ترمن څومره فرق دی یو په اندازه باندې تم چر سوکا الکه بس درې فرق ورکو اوکې کله کا دا مو کې کوستنه چر شو څه ویل کنو درې درش شپږ درش یا مطلب دا شو چې درې لري پر سکه یو نمبر ورکول لکه درې شو څنګه شو ما سره دې درې غل پر څنګه شو مطلب یو نمبر ورغی ورته ها او کوی داس نیول لکه سوکا دلته راشر پسې ګوره اوس ویل کنه نمبرینګ ریسټارټ ایچ پیجز ګوره څه مطلب شي دینه په هر څه په کوم تاسو ګوره ورته نه دی کنه شپږ دی کنه نه دی او پاس ګوره لکه چې ما سره شپږ دی شي اوس ګوره په هر څه په کې دي سر نه کیږي ریسټارټ کیږي الکه دا تاسو په کار نشو سو کله کا لاین نمبر تراشه سو کا ریسټارټ ایچ سیکشن په هر سیکشن کې څه کا ریسټارټ کړه سر نه کا اوکې کا اوس ګوره ما سره مطلب سیکشن صرف یو دی څنګه شو ما سره کنه سر نه شول او کوی داس نیول کا سو کا په دې شکل مې په کار ده ریسټارټ کنټینیو جاری دی اوس کلیک کړئ ونس ګوره دا به اوکې کما او دا به اوکې کما نو څنګه چل شو ګوره ما سره جاری راغله ښه دوا بیا څه شو ما سره 15 بیا ښه دلته ګوري بیا مر روان دي شنو وایو ښه لاین نمبرینګ ګوره اما خبرې پکې دي ښه راځي را سره چیرته لی اوټ ټاپ کې ښه خلاص بیا دلته د باندې کلیک کوم پرینټ راځم ښه پیسټ اپ راځو ور پاسه بل لکه چې ما سره بارډر دی ښه بارډر څه مطلب شو مطلب غواړي یو چوکاټ جوړ کې ورته یو فریم مطلب جوړول غواړي سره ښه دلته اوس ګوري ما سره مطلب بارډر مسله به ورسره بیا راځي سره خو لږ موږ تاسو کو ځان ور باندې پوي ګوره دلته بیگ زما وړم دې څه مطلب چوکاټ ورکمه ښه ډبل کلیک وکړه دا لاین نمبر بس ختم وکړه دا ښه دا اوکې کا دام ختم کړي خو څنګه شو ما سره ختم شو ډبل کلیک کوم دلته اوس ګوره ما چې بارډر صاحب کار درکا اوس ګوره ما سره بارډر دوه قسمه ده یو د انتخاب شوی ځای لپاره یو د ټول صفحې لپاره ده اوس ما چې انتخاب کوړه بارډر او کته و چیرې پیج بارډر مې پکاره مکمل صفحې لپاره زه وته دا چلو کړه یو ځای مې انتخاب کړه دا چې ما سره کنده اوس بارډر راځم کلیک کړئ باندې پیسټ اپ راځم ګوره کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما انتخاب کړی دی ځای کنه الګ کوم قسم د پکار دی بارډر مې انتخاب کوړه ته مله کدا یو بارډر ورته ورکا اوکې کله کا څنګه شو ما سره چوکاټ راغی او کزه مطلب هیڅ انتخاب نه کوم ډبل کلیک ته وکم ما سره ډایرکټ بس راځي دلته پیج بارډر په ما سره ځکه از هول دی مکمل صفحه دلته دا انتخاب کوړه اوکې کا اوس څنګه چل شو ما سره چوکاټ راغی ښا دغه ګوره مطلب ډېری خبرې نورم شسه قسم لکه وته چې مطلب دا چلو کا پیج بارډر لکه نه غوړم کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ختم شو کنه دا بلکه انتخاب کوم سره مکمل څه انتخاب کا ډبل کلیک دلته بارډر تر شل کا دام څه کا نن څه مطلب شو دا بارډر ته ختم کا لاړو ها راځو پس ډبل کلیک دلته وزره کسه انتخاب وکم چیرې بارډر تر شل پسې څه قسم لکه پکار دا قسم 3D لکه وړیا دا قسم مطلب درته پکار شو دا رقم چې ما سره سټایل نه دی ښا الکه رنگ ورته ورکا څه قسم رنگ وړي دا قسم رنگ وکي کا څنګه چل شو بارډر راغی خو سره خوا کې رنگم راغی سیدا الکه دا سوچ سفید ورکا رنگ نو سو کلته ډبل کلیک وکا بارډر تلاش لکه سم لکه پکاري پیج بارډر تر زما لکه 3D را تراوړه کوم قسم لکه دا قسم نمبر ډبل والے ولري ښا کوم سټایل لکه وسی ته دغه سټایل وسی لکه رنگ څه قسم وړه لکه دا قسم رنگ ورته ورکا اوکې کله څنګه چل شو ما سره بارډر راغی خو رنگ مو سره شته ښا خانور سره لکه پکاري ګوري بارډر تلاش کلیک کړئ بند لکه دا څه مطلب شان وړه مخ دې چې مطلب تراش ور پسې باز نور کارونه باندې تاسو کو تر سره ګوسیرا دغه ګور ما سره رقم سټایل نه دی ښا
لکه مطلب دا صفر کومه کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه شو امغه سټایل پکې راغی سیدا کلیک کړئ باندې بارډر تر راشه لکه نور لکه سوي چې مطلب دا قسم رنگ ورته ورکا سیدا او د دې دا ډبل وای لکه څه کم کا څومره لکه اوسي وته چې لکه دومره اوسي یا مطلب دا قسم انتخاب ورته د پاس انتخاب کوړه دلته راشه پس 3 فوټه د ما سره سیدا دلته راشه ورپسې کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره کومه دی مطلب یو نیم فوټ دی کله ته مطلب دا انتخاب کوم ورته دی کې به انتخاب ول شم سیدا مطلب پلان کې هول پیج بارډر تر راځم ښه دا قسم رنگ ورته ورکا اوکې کا اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ امه راغی خاطه شرکه داس نیوی دا لکه څه کوم نن کومه ښه دا څه کا نن کا ختمي کوي خیر الکه سمې بکار دي دلته زموږ پسې پیج بارډر ته دا مې بکاري ګوره بارډر آرټس مې بکاري ګوره مطلب د شان پکې راشه 30% پکې راشه نو کې کله کا څنګه شو ما سره دا شان پکې راغله سره یا وای چې لکه داس نیوی سمې لکه بکار دي ګوره دغه ته مطلب څه کول شي انتخاب ول شي اوس ګوره لکه د دې کمواله زیاتول څه شي ها دمره لکه بکار دی راته څه شو کلیک کړئ باندې اوس ګور لک مطلب څنګه شو سایز کوښنه شو ها کلیک کړئ باندې نور دلته اوس ماستر مطلب رقم نور بارډر هم شری خاطر مې بارډر دی ګوره الګ سره په کار سیدا ستوري په کار وړه کلیک کړئ باندې اوس ګوره څنګه شو ماستر ستوري راغله سیدا دا مسله بیا مو ور باندې کار کوله خرسته بس خو ماته مطلب څه کله شاندي تشریح کې چی ریخه شیډینګ تاسو ورسو چې لکه د کې مطلب رنگ صفه چابي ښه دغه ګور اپشن نه پاتې دی ښه وایم درته بیا صحیح شو ها په سټاپ کې نور تاسو مطلب کوم خاص شنه پاتې بیا بل خره سبسکرايب مخکي ور باندې کار کوو